بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن چې دا موضوع په اکسل کې یو ټریک دی، هغه دا چې څنګه کولی شو د فارم له لارې چې دی مونږه ډیټا انټري وکړو خپل شیټ کې. مثال دلته ما سره شماره، نوم، دنده، تنخواه دغه یو لیست دی، زه غواړم دې کې ډیټا انټري کوم د فارم له لارې. ګورې دلته چې کوم دی ما سره دلته فارم دی، فارم کې لیکو شماره مثال 3، نوم کې زه لیکم مثال خان، دندې چې د فرضاً لیکم دا انجینر دی، فرضاً تنخواه دومره ده. نیو باندې کلیک کوئ یا انټر وهئ. ګورې دلته اتومات چې دی دا نوم اضافه کېږي، خان انجینر. همداسې یو بل تاسې اضافه کوئ، لیکئ مثال شماره لیکئ 4، وسیم، دنده مثال دا چې دی استاد دی، تنخواه دومره ده. انټر وهئ. انټر سره به هم دا اتومات نوی ریکارډ راځي. نو د دې طریقه څنګه ده، دا طریقه به زه تاسو ته ښیم. تاسې به راشئ دلته یو نوی شیټ به واخلئ، دا به چې دی لږ زوم کړو او همدارنګه را به شو پیج لیاوټ ته. که پښتو لیکل کوئ شیټ رایټ ټو لیفټ به انتخاب کړئ. مثال زه دلته لیکم چې شماره، نوم، دنده، تنخواه، دا به انتخاب کو او دا به راشو بارډر به ورکو ورته، دې ځای نه بارډر لږ به سایز زیات کو، بولډ به کو، سنټر کې به واخلو، داسې به ترتیب برابر کو. اوس به تاسې څه کار وکئ، د کیبورډ نه به چې دی الټ ډي او ووهئ او دا به اوکې کړئ، الټ ډي او. اوس ورته لیکو شماره فرضاً زه لیکم چې 1، نوم ورته لیکم فهیم، دنده ورته لیکم چې انجینر او تنخواه ورته لیکم مثال دومره. نیو باندې کلیک وکئ، ریکارډ راغی. همدارنګه مثال دویمه شماره لیکئ چې خالد، دنده مثال ډاکټر دی، تنخواه ده دومره. انټر وهئ. دریمه شماره مثال ورکوئ، فرضاً نوم لیکئ چې اجمل، دنده استاد، تنخواه دومره. ګورئ دا ریکارډونه راغلل. تاسې کولی شئ چې یو ریکارډ دلته پیدا کړئ. فر مثال زه ورته لیکم چې فهیم، دا ریکارډ زه پیدا کوم. فایند باندې کلیک کوئ یا فایند نیکس باندې کلیک کوئ. ګوره مخکې وروسته دا تاسو ته پیدا کوي، د دې نه مخکې چې کوم دي یا درته پیدا کوي. ګوره فهیم دا دی. فهیم که غواړئ تاسې ډیلیټ کړئ، کولی شئ دې ځای نه ډیلیټ کړئ. ډیلیټ باندې پریس وکړئ، اوکې کړئ. د فهیم ریکارډ ګورئ اتومات دې ځای نه ختم شو. په همدې طریقې سره تاسې فایند هم کولی شئ، فایند نیکس او فایند پریویوس دواړه تاسې کولی شئ. همدارنګه نیو ریکارډ ډیلیټ کولی هم شئ. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د فارم له لارې موږ په اکسل کې ډیټا انټري وکړو. نو هیله ده چې ویډیو باندې درس باندې پوه شوي سئ. ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دغسې ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. مننه.